چې د پلار نیکه د کارنامو ستایلو سره سره خپل هم ځان د کار جوړ کو او خپل هم ځان داسې جوړ کو چې مونږ هم د خپل قوم او د خلکو ته فایده ورسو. وای پلار می بهادرو او نیکه می سکندرو، خو چې د ځان ته پوسټ وکړي بس هی وی امانی، عجیبه دي د خانی عجیبه دي د ځواني، پښتونه پوی د نشم پورانی په ودانی. نو دغه شانتي چې د کوم سړي د پلار نیکه توره کړي او په خپل تورزن نه وي نو د دنه متاثر کېدل نه دی پکار. د خدای د پاره پښتنو سانونو پیژنئ، ستاسو د پاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. ډاکټر صاحب زما یو کوېسچن دی، ځینې خلک د خپل خاندان او پلار نیکه ډېر صفتونه کوي، د هغې له کبله بعضې خلک کوي چې هغو ته احساس کمتري وشي، په دې هکله تاسو څه ویل غواړئ؟ ما خو ګوچې غني خان بابا وای پلار می بهادرو او نیکه می سکندرو، خو چې د ځان ته پوسټ وکړي بس هی وی امانی، عجیبه دي د خانی عجیبه دي د ځواني، پښتونه پوی د نشم پورانی په ودانی. زما خو ګبچې کو یو سړی تاسو ته وای چې زما نیکه ډېر غټ ډاکټر او دغه شانتي زما پلار هم ډېر غټ ډاکټر او خدای پاک دې وبخي، خو چې دغه کس په خپل ډاکټر نه وي نو د دنه به څوک علاج وکړي؟ نو دغه شانتي چې د کوم سړي د پلار نیکه توره کړي او په خپل تورزن نه وي نو د دنه متاثر کېدل نه دی پکار. د هغې وجه دا ده چې کوم خلک صرف د پلار نیکه خصوص باندې خلک متاثر کوي، د هغې نه خلک نه متاثر کېږي، بلکې داسې قام همیشه په تنزل کې وي. نو موږ له پکار دي چې د پلار نیکه د کارنامو ستایلو سره سره خپل هم ځان د کار جوړ کو او خپل هم ځان داسې جوړ کو چې موږ هم د خپل قوم او د خلکو ته فایده ورسو. یا به خلک مایوسه کېږي نه، بلکې زموږ او تاسو نه به ښه اثر اخلي او هغوی هم د کار جوګه کېږي. ډېره مننه ډاکټر صاحب، تل ښه او آباد اوسئ. لوی سړی شي بچي، خوشحاله اوسئ، ودان آباد اوسئ. د خدای د پاره پښتنو سانونو پیژنئ، ستاسو د پاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.